بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الکهف آیت نمبر 22. سورة کهف نمبر آیت 32. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلهما ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. د دې آیاتونو مناسبت په دې کې هغه په دې طریقه ده. مخکې موږ تاسو ویل 25 نمبر آیت کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. د دې آیت په شان نزول کې مو ویل چې د کافرانو دا مالداران رئیسان دا خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلل لکه ابو جهل او امیہ ابن خلف او عتبه او شیبه او دا لوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا خواران غریبان دا به موږ سره مجلس کې نه کینی، لکه بلال حبشي، صهیب رومي، عمار ابن یاسر او دی غفلار زید ابن حارثه دا غریبان غلامان دا بیچاره مسلمانان ول. موږ وای دې په دې ناس باندې دې په مجلس په دې باندې موږ شرم کوو، دا به موږ سره نه وي. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وای دا کار ونه کړي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. تخپل ځان حبس کا، ځان ټیکاو کا، ځان ټینګ کا له هغه کسانو سره چې غوی خپل رب را بولي سهار او بیګا، یعنی هغه خپل مجلس نه ما پاتوه تم جنې پاتېږه، بس دغه په مجلس باندې صبر او استقامت وکړه. دلته اوس الله تعالی د کافرانو ته مثال بیانوي چې کافرانو تاسو د دنیا په مال او دولت باندې غرور کوي چې موږ مال لرو، دولت لرو، پیسې لرو، او هغه مسلمانانو باندې ځان بهتر بولي ځکه هغه مال دولت پیسې نه لري. خبردار دا د سینه ده چې یو څوک مال دولت لري او سره به همیشه مال دولتي، څوک سینه لري هغه به همیشه خوار غریبي. کله به الټه خبر سي، مال دولت به ټول لاړ سي، مالدار به خوار غریب سي، اخوار غریب به ویني هغه به مالدار سي. په دې باندې مدوکه کیږي دا د دنیا ژوند دا بقا نه لري، او م په دې حساب باندې چاته په سپکه سترګه باندې ګوري، له چانو نظر تیزی م کوي، او م د دنیا په حساب له چانه ځان بهتر بولي، دا سوچ م کوي. اوس دلته قصه ورته بیانوي وای په خوا زمانو کې دوه ورونه وو، دا یو ډیر مالدار وو، باغونه ول، د باغو منځ کې نهرونه وو، د باغو شاوخوا ونې وې، په منځ کې د انګورو باغونه ول، شاوخوا د کجورو ونې پې ولاړې وې. ابل غریب وو او د دو بچان مچانم ډیر، د ابل بچانم کم وو. دا ډیر مالدار سی او دا کافر او ابل مسلمانو. نو دا هغه ته ویل د دې باغ به میوې کولې، فصلونه به فصل کول، ډیر مالدارو. نو هغه ورته ویل چې والکه له دې سره به تو باید ایمان راوړې، مسلمان سې، وای له ځانه خبرې مه کوه،
دا د ما باغ ده، دا به همیشه دا ختمیږي نه، او نه قیامت سته نه حساب سته نه کتاب سته. له ځانه دې کیسې شروع کړي. او که حساب یم مثلا اول خو حساب و کتاب نسته، که قیامت یم لکه په دې دنیا زه عزتمن یم، په آخرت کې به هم دغسې یم، تر تا به زه ښه یم. بله ورځ چې خپل باغ ته راغی، په باغ کې هېڅ هم نه ول، ټول تباه سوي ول، هر څه ختم ول. الله تعالی قصه کوي وضرب لهم، بیان که لپاره د دوی. ضربه یضربو ضربا، دا لفظ مشترک د ډېرې معناګانې لري. وهلو تم وایي، مثال بیانولو تم وایي، خوړلو تم وایي. لکه موږ تاسې وایو تعال راځه سي نن یو ښه روټۍ ووږو، بیا کې امروز خو یک خوب کړایي بزنیم. په عربي کې هم دغسې وایي تعال نضرب الطعامه، راځه سي نن یوه روټۍ ووږو. نو سفر تم وایي. واخرون یضربون فی الارض، او دا نور جماعت یضربون یسافرون فی الارض، لفظ مشترک. دلته په معنا دی بیان. وضرب، بیان که لهم، دې مکې مشرکانو ته، مثلا یو مثال، یک مثال رجلین، د دوه کسانو، یو مالدارو کافرو بلخوارو مسلمانو. جعلنا، موږ ګرځولی ول، ما ګردانېده بودیم، لاحدهما، د دې دواړه دایو ته موږ ګرځولی ول، جنتین، دوه باغونه، بیکیشان، ما ګردانېده بودیم دو باغ، من اعناب، د انګورو، اعناب جمع د عنب، د انګورو باغو، په منځ کې باغو، د انګورو تاکونه ول، د انګورو ونې وې، او شاوخوا کجوري ولاړې وې، دیوالو پلو ته د کجورو قطارونه ول. وحففناهما، حف یحف حفا، مضاعف ثلاثي ده، لکه مد یمد مدا. وحففنا، او دا حففناهما، دا دواړه باغونه مو احاطه کړي ول. اردو باغ را محاط کرتب بودیم، دا دواړو باغونو نم ګیره اچولې وه، شاوخوا داسې ونې پرې راتاولې. وحففناهما بنخل، احاطه کړي ول، ګیرم اچولې وه په دواړو باغونو، احاطه کرده بودیم بامسر هر دو باغ بنخل، د کجورو په ونه، بدرختای خرما. وجعلنا بینهما زرعا، دا ګورې داسې باغو، دې خوا ته هم د انګورو باغو، مثال یو جریب د انګورو ونې وې، دې پلو ته هم د انګورو ونې وې، او په دې منځ کې فصل و، د غنمو د اوربشو منځ کې مثال یو جریب فصل و. بیا له ټول باغ نه شاوخوا د کجورو ونې راتاو وې، د کجورو ونې شاوخوا لکه دیوال داسې هم وې، احاطه غوندې وې، دیوال هم وله او کجورو ونې هم وې. کلتا الجنتین، دغه دواړه جنتونه سول، آتت اکلها، اکل په معنا د ما یؤکلو، هغه شی چې هغه خوړل کېږي، دلته مراد جنې میوه ده. د دواړو باغونو په خپل ټیم میوه ورکوله، او په میوه کې هیڅ نقصان هم نه کول. کلتا الجنتین، دغه دواړو جنتونو، دا دواړو باغونو، آتت اکلها، دی ورکوله خپله میوه، ایمه داد میوه خود را، خوردنی خود را. ولم تظلم، ظلمه یظلم ظلما، دا اصلا نقصان ته وایي. ظالم تم ځکه ظالم وایي چې هغه د مظلوم په مال کې نقصان وکړي، د مظلوم مال ورکم کې جنوي خوري. ولم تظلم، ولم تنقص، او نقصان نه کول د باغونو هر یو، منه له دې میوې نه، شیئا یو شی، د باغونو په میوه کې بالکل نقصان نه کول، په خپل ټیم ښه پوره میوه یې ورکوله. وفجرنا خلالهما نهرا، فجر یفجر التفجیر، روانول، او موږ روان کړیو خلالهما، په مابین د دواړو باغونو کې، نهرا، نهرم روان کړو، د دواړو باغونو منځ کې یو ویاله وه، نهر و، دې خواته مو بوتلې، دې خواته مابین هر دو باغ یک نهر روان و. نهرا، وکان له، اول دغه یو سړي لره، دا مالدار لره، ثمر، میوه، د لره ډېر میوې ولې. فقال لصاحبه، وویل دې مالدار لصاحبه، د خپل ملګري ته، دا کوم سي خوارو، دې مالدار کافر، دې خوار دې غریب مسلمان ته وویل، دا واو حالیه ده، په داسې حال کې هو یحاوره، چې د هغې سره محاوره کوله. حاور یحاور، محاورة وحوارا، دو مصدر لري، حاور يحاور، فهو محاور والمفعول منه محاور. محاوره یا حوار دا دې ته وایي چې زه تا ته خبر کوم، ته ما ته جواب وایې. مثال زه تا ته هم ښه یې، جوړ یې، په خیر یې،
تو وایې د الله فضل ده ته ښه یې جوړ زه ورته وایم له کوم چې راغلی تو یې له کابله ته ما ته وایې ته له کوم چې راغلی زه درته وایم زه له غزني دې ته محاوره وایي سوال و جواب سوال و جواب دې ته محاوره وایي په داسې حال کې وهو یحاوره صدا مالدار سی یحاوره دی محاوره کوله دی مکالمه کوله سوال و جواب کوله هو لدی خپل ملګری لدی خوار سره خا فقال دا مقوله دی قال ده قال اویل دی مالدار په داسې حال کې سره خپل ملګری سره مکالمه کوله سی اویل انا زسیم اکثر منک ز زیات یم لتانه ماستو کده اضافه استم زلتانه ډیر یم مالن په اعتبار دی مال و اعز او زلتانه ډیر عزتمند یم ماستو کده بسیار عزتمند استم نفرا په اعتبار دی کسانو کېدای سي د بچان ډیر ول لس پنځلس ځوانان زمني ول او د بل بچرته خوار غریب زویونه و اعز او زه ډیر عزتمند یم لتانه نفرا په اعتبار دی نفرو په اعتبار دی کسانو نفر دا اصلا لنفر ينفر نفورا خروج توای وتلو توای انفروا خفافا وثقالا راوزی د الله تعالی په لار کې خفافا سپک سپک وثقالا درانو درانو نفر ينفروا اصلا خروج رمیګه نفر اوغه چاته وای سلتا سره راوزی کمرای تو می برایا کتا سی پام کړی اپ کور کلی کې دوه کسانو سره لانجسی ایوم لکور ځوانان راوزی له چا سره تبرګی له چا سره تیشی له چا سره سوټی بس لابل سرم دغه خلکو ته نفر وایي این مردم چی میگه نفر که امرایتو نفور میکنه امرایتو خروج میکنه او خزو لرگانو اگوڑو شلو لاندو اغه ته نفر نه وای هغه سلانجه جوړ سلا په غار نه نیوځي زه به کې سر و نخرم نو درته انا واعز منک نفرا زه په تا باندې ډیر عزتمند یم په اعتبار د نفرانو سره دغه جګړې مګړې ته د لانجې او د جنجال په ځای کې سړی سره راوځي په دې اعتبار زه له تا نه ډېر یم د ښځو د ماشومانو نه دا د وتلو والا باندې به اعتبار مردمای کې به جنګ می برایه به یې اعتبار ماستو که د چی هستم قوي هستم په ځکه په لورګانو خو سړی نه قوي کېږي په لورګانو خو سړی لا کمزوری سي لورګانې خو چې څونه زیاتېږي سړی هغومره په کلي کې کمزوری کېږي ودخل جنته دا مالدار دننه سو ای مالدار داخل شد به باغ خود دا واو بیا حالیه ده په داسې حال کې ظالمون سدی ظالم ولی نفسه په خپل ځان ای ظالم بود به جان خود ولی خو کفر کول شرک کول کافر خو الله ته تاوان نشي رسولی خو هغه ځمکه د هغه اسمان دغه د الله تعالی الوهیت د الله تعالی ربوبیت ده فرعون و نمرود و شهادت ځان پکې تباه کو کافر له ځان سره ظلم کوي له بل چا سره ظلم نشي کولی په داسې حال کې سدی ظالم و خپل ځان لره قال دا خپل باغ کې ګرځېدو را ګرځېدو داسې کتل ویلی ما اظن می گفت ما گمان نمی کنم اظن ظن یظن ظنا گمان زه گمان نکوم ان تبید هذه سی هلاک بسی دغه باغونه تبید بعد یبید بیدا اجوف یایده لك باع یبیع بیعا فهو بائد فهو بائع په معنا د هلاکت ان تبید ان تهلک وای زه ګمان نه کوم چې دا باغونه به هلاک سي دا به چېرته هلاکېږي ته وګوره دا تباهي مباهي نه لري ابدا هیڅ کله ما فکر نمی کنم که باغای ما برباد میشه ابدا کدام وقتی هیچ وقتی تباه نمیشه امدا به زیم امدا به می باغونه ای و ما اظن الساعه قائمه او زه ګمان نکوم ما ګمان نمی برم الساعه قیامت باندې قائمه صدا قائمیدون کده راتلون کده زه فکر نکوم چې قیامت به قائم سی ثابت سی را بشي قائم په معنا د ثابت ولئن فرضا کراشي فرضا فرض محال که قیامت راشي زه به بیا له دې نه ښه حالت مومم ما بازم ازی کده خوب حالت پیدا میکنم ځکه دی خدا ګمان کوي دا کافر چې زه الله ته ډېر نږدې یم ولئن رددت او که زه واپس شم رد یرد ردن واپسی اگه ما باز بگردم الى ربی خپل پروردگار ته یعنی فرض محال اول خو وایي زه ګمان نکوم چې قیامت براشي اول خو گفت که ما فکر نمیکنم که قیامت بیاید خو که زه واپس شم خپل رب ته لاجدن خیرا خامخا زه به مومم ډېر غوره منها له دې باغونو نه منقلبا په اعتبار د بازگشت منقلب دا یا صيغه د مفعول ده یا مصدر میمی ده
لانقلب ينقلب انقلابا باب د انفعال د لقلب یقلب قلبا قلب اوریدل از یک حالت به دیگه حالت تبدیل شدن لکه دا قلب زړه وای زړه تم ځکه زړه وای چې دا اوړي را اوړي قلب رم به خاطر قلب میگه که از یک حالت به دیگه حالت تقلب میکنه وای سمی الانسان انسانا لانسه وای انسان ته انسان وای د خپل انس د محبت لوجنه ځکه انسان کې محبت ډیری انسان له انس نه ده والقلب لانه يتقلب او زړه ته زړه وای قلب را قلب میگه وای ځکه هغه يتقلب اوړي را اوړي یو ورځ یو حالت بل ورځ بل حالت انقلب ينقلب انقلاب دا به باب د انفعال سي اوریدل منقلب مرجع منقلب هغه ځای ته وایي چې تا هغې ته رجوع کوي په کدام جای کې ته رجوع میکنی اوره منقلب میگه اسم ظرف ولئن رددت الى ربي که د ما واپسي اوسې خپل پروردګار ته لاجدن خامخا زه به مومم خیرا ډېر غوره منها دغه د دنیا له باغونو نه منقلبا په اعتبار د بازگشت په اعتبار جای بازگردیدن قال له دی مسلمان ورته وویل قال له وویل دی کافر ته صاحبه ادید ملګری مسلمان غریب په داسې حال کې وهو یحاوره چې دی مسلمان له ده سره محاوره کوله مکالمه کوله سوال و جواب کول اکفرت بالذي خلقك والک تا خو په ذات کفر کړی ده اکم سته پیدا کړی دیغه قیامت نه منی دیغه حساب و کتاب نه منی ما اظن ساعه قائمه دا خو تو کفر کوي اکفرت بالذي آیا تو کافر شوی په هغه ذات باندې خلقك من تراب سته پیدا کړی له خاورینه ثم من نطفه بیا له یو قطره اوبونه از یک قطره آب نطفه اوبو ته وایي دلته هغه د منیو اوبو جنې مراد دي آب منی مراد است بیا یې پیدا کړی له یو قطره اوبونه ښه اول یې پیدا کړی له خاورې نه لکه آدم علیه السلام له خاورې نه پیدا کړو بیا یې پیدا کړی له یو قطره اوبونه لکه له آدم علیه السلام نه وروسته دا نور څه انسانان چې دي هغه د منیو له یو څاڅکي نه پیدا کېږي از یک قطره منی پیدا میشه یا په دې هر انسان کې جوړ کړ هر انسان له یو قطره منیو نه پیدا کېږي له یو څاڅکي منیو نه خو دغه څاڅکی منی داسې د پلار په وجود بدن کې په ملا کې جوړیږي دا خو له د خوراکو څښاک نه جوړیږي او خوراکو څښاک بیرته له ځمکې له خاورې نه رازرغونیږي نو ګویا کسې موږ هم یو وخت خاوره وو د مني اصل هغه له خوراکونو نه ده له میوو له بوټو له ګیاګانو نه ده بوټي ګیاګانې میوې هغه یو وخت خاورو کې ول نو دا بیا یې تو پیدا کړی یو قطره اوبو نه ثم سواک رجلا بیا یې تو داسې برابر کړی دا یقینا د الله لوی احسان ده موږ هغه مرداره نطفه ولو یو قطره مني و چې خلک جن نفرت کوي له هغې نه کراهیت کوي د چا په کپړه باندې هغه وینځي که چېرته نه یې وینځلي شرمیږي پرې حیا کوي خو اوس داسې ښایسته انسان یې چې خلک د سره محبت کوي مینه کوي ښه ښکارې ښایسته صورت لري نو داسې له هغه قطرې نه ته داسې ښایسته بشر الله جوړ کړی نو اوس خو د هغو الله تعالی شکر په کار ده کان موږ هغه ته باید په سجده ولویږو سهار و بېګا بیخي سر را جګ نه کړو یا الله د ما اصل څه شی و اوس څه شی یم ثم سواک سوا یسوي تسویه باب د تفعیل ده بیا یې تو برابر کړې رجلا سړی داسې سړی در چې جوړ کړو لکن ښه دا موحد خپله نظریه ورته وایي دا مؤمن وایي زه خو داسې نه وایم لکه تاسې وایه ولکن دا فصل کې ولکن انا بیا دا د لکن انا دا د انا الف حذف سو ولکن نسو بیا د لکن نون د نه په نون کې مدغم سو ولکن نسو معنا به بیرته همغسې کې ولکن انا لیکن زسیم لیکن ما کې هستم ښه بیا دلته یو فعل محذوف ده اقولو زه وایم لکن انا اقولو لیکن ما میگویم زه دا د تا غوندې خبرې نه کوم چې قیامت نسته و حساب نسته و کتاب نسته دا خبرې زه نه کوم زه داسې وایم څنګه وایم هو شان دا ده دا هو ضمیر شان ده الله ربي الله د ما رب ده ولا اشرک بربي احدا زه له خپل رب سره هېڅوک شریک نه جوړوم زه تا غوندې خبرې نه کوم هغه ته نصیحت کوي وایي ګورې تاسې دا خپل باغ ته ورغلې تا باید د الله تعالی حمد ویلی وی
د الله تعالی ثنا دې ویلي وای ته را ولاړ سوې ته وایې چې دا ختمېدل نه لري او قیامت نشته ده او حساب نسته کتاب نسته د شکر په ځای دې ناشکري وکړه همدې چې پورې بس ته دا به بې سبا ته ووایي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله دا قرآن کریم ترجمه او تفسیر کې که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړئ په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړئ د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړئ ظاهري باطني ټولو بیماریو ته یا الله صحت عافیت نصیب کړئ حسنات هم قبول منظور کړئ سیئات هم په حسناتو بدل کړئ په حاضر مجلس کې بیماران وي په کورونو کې الله دې ټولو ته صحت عافیت ورکړي یا الله زخمیانو د اهل اسلام ته صحت عافیت ورکړي بندیان د اهل اسلام په خیر عافیت سره کورونو ته راولي یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چېرته وي ته حافظ ناصر مددگار شي وصلی الله تعالی علی خیر